د برېښنایي حکومتولۍ پر لور یو بل ګام. د عوایدو د برېښنایي کېدو درې اړخیزه هوکړلیک د مالیې وزارت، د افغانستان بانک او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري د رسنیو مرکز کې لاسلیک شو. د دې لپاره چې عواید په شفاف ډول راټول او د بې نظمیو او ګډوډیو مخنیوی وشي، ټولې عایداتي ادارې مکلف دي چې د خپل عوایدو د بانک له لارې په اصولي توګه راټول کړي. د چاپي صنعت ملاتړ او پرمختګ ته ژمنتیا. د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري د صکوکو او ضربخانې له مطبوعې څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. بل ته جهنم خپلو ته جنات زیات تر لندن امر. د مالیې وزارت اړوند مرکزي سیلو په کلنۍ عوایدو کې زیاتوالی راغلی. د یادې سیلو د لاسته راوړنو په تړاو رسنیزه غونډه ترسره شوه او شش کال الحمدلله د امارت اسلامي د راتلو سره د میزان تر ختمېدو پورې 1.8 میلیونه عواید موږ لاسته راوړي. د مالیې وزارت په چارو کې د بشپړې روڼتیا او فساد سره په رښتینې مبارزې دلالت کوي. په تیرو شپږو میاشتو کې د هرات مصروفیت 1 میلیارډ او 318 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او ملي خزانې ته یې تحویل کړي دي. زړه د ټول اسیانو مې اریانا هسکې پر دنیا تاج د غزا، هسکې پر دنیا تاج د غزا.